داسې ښار په منځ کې چې هلته خلکو هیڅکله منډې نه وهلې، چېرته چې لمر تل د اسمان په یو کونج کې درېدلی ښکارېده. هلته یو زوړ ساعت ساز اوسېده، نوم یې الیوټ و. هغه هر ساعت جوړولی شو، خو خپل ساعت هیڅکله نشو جوړولی، ځکه چې د هغه خپل ساعت 50 کاله وړاندې درېدلی و او هیڅوک نه پوهېدل چې دا ولې درېدلی دی. خو ښایي د هغه پیشو پوهېده. ټول خلک به د الیوټ دکان ته راتلل. هلته به ساعتونو ټک ټک کوو، زنګونه به یې وهل، خو د دکان په شا کې د دوړو او رازونو لاندې یو لوړ ساعت ولاړ و. د هغه عقربې د 2:19 وخت باندې ولاړې وې او د هغه تر څنګ تل ناسته یوه سپینه پیشو چې زرینې سترګې یې لرلې. نوم یې ویمزي و. یوه باراني ورځ یوه هوښیاره نجلۍ چې تالا نومېده دکان ته راغله. هغې ته معماوې، پوښتنې او ناهله کیسې ډېر خوند ورکوه. دا ساعت ولې نه چلیږي؟ هغې پوښتنه وکړه. الیوټ ورو موسکی شو، ځکه چې هغه ورځ وخت درېدلی و. هغه نور څه ونه ویل، خو د ویمزي زرینې سترګې ډېرې تنګې شوې، لکه چې هغې ته څه په یاد ورغلي وي. هماغه شپه تالا په پټه بېرته د دکان خواته ولاړه. هغې د ټک ټک کوونکو ساعتونو ترمنځ تېره کړه او د هغه لوړ چوپ ساعت مخې ته ودرېده او ناڅاپه ویمزي راټوپ کړ. هغې 2 ځله میاو وکړ، یو دور وګرځېده او خپلې پنجې د فرش په یو ځانګړي ځای کې ووهلې. فرش خلاص شو او یوه پټه برخه ښکاره شوه. هلته دننه یوه روښانه کیلي پرته وه. تالا کیلي راواخیسته او ساعت یې پرې خلاص کړ. د ساعت عقربې پورته وخوځېدې. دکان یو ناڅاپه له رڼا ډک شو او الیوټ له پورتنۍ خونې نه په منډه او وارخطایي راښکته شو او ورته یې وویل: دا تا جوړ کړ؟ ویمزي په ډېرې خوښۍ سره ټوپ کړ او د هغه اوږو ته پورته شوه. په 2:19 دقیقو چې دا ساعت ولاړ و، 50 کاله وړاندې الیوټ دا ساعت خپلې مېرمنې لپاره جوړ کړی و. خو هماغه ورځ د هغه مېرمن وفات شوه. الیوټ ساعت بند کړ او د فکر کاوه چې د زخم وړ یادونه به د دې ساعت په منځ کې د تل لپاره ودرېږي. ویمزي له هغه وخت راهیسې دا ساعت ساته. الیوټ په ډېر ژور آواز وویل: ما فکر کاوه که وخت ودرېږي، زړه به مې هم ودرېږي. خو تالا ورته وویل: وخت نه درېږي، هغه یوازې انتظار کوي چې ته بېرته ورسره یو ځای شې. اوس ساعت چلیږي او ویمزي په ارامۍ سره تر څنګ ویده وي. تالا اوس هم دکان ته راځي د ساعتونو او کله کله د زړونو د جوړولو لپاره، ځکه هلته د ښیښو او ګیرو تر شا وخت له لاسه نه دی وتلی، بلکې هغه موندل شوی دی. نو زما ګرانو ماشومانو، څنګه وه د تالا، ویمزي او الیوټ کیسه مو خوښه شوه که نه؟ آیا تاسو هم داسې ساعتونه لرئ چې وخت یې په خپل ځي ولاړ وي؟ او آیا تاسو داسې فکر کوئ چې که ساعت کې وخت ودرېږي نو ژوند به هم ودرېږي؟ داسې هیڅکله نه کېږي، وخت همیشه روان وي. موږ او تاسو یوازې داسې فکر کوو چې که په ساعت کې وخت ودرېږي نو ژوند هم درېږي. کله کله د یوه کوچني شي سمول یو لوی څه سمولی شي. نو خدای دې وکړي چې دا کیسه مو په زړه پورې درته ګرځېدلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي. د نورو کیسو لپاره زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او د لایک بټن ووهئ. د نورو کیسو لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضره یم. د اوس لپاره همدومره. اوس تاسو ته ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه.